डर हमारा खान है, इंसाफ की पहचान। زمونږه ستاسو پیژندلی نوم ډاکټر ریاضګل صاحب وایي هغه یې درخواست کوم چې راشي او مېلمنو ته په خیرالي ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل کلي د تنظیم له طرف نه او د خپل کلي د طرف نه جناب سپیکر صاحب ته او ورسره چې کوم راغلي مېلمانه دي هغې ټولو ته په خیرالي وایم. موږ سره چې سپیکر صاحب کومه وعده کړې وه د ګیس هغه نن پوره شوه او تاسو د ټولو له زه مبارکي درکوم. ډېره زیاته مننه کوو د ریاضګل ډاکټر صاحب په لنډو ټکو کې تفصیلي خبرې تاسو سره وکړې. زه غزا باچا صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي. خو زه د هغه ملګرو او د هغه کلیوالو شکریا ادا کوم چې مختلفو پارټو والا خلک راغلي دا مشران زه وینم د هرې پارټۍ خلک دي پکې نو دوی ته زه سلوټ پیش کوم او سلام پیش کوم. خبرې به سپیکر صاحب کوي خو یو خبره کوم دا رونق زمان خضر صاحب ناست دی د نن نه ټیک شپږ کاله مخکې په دې ډایس او په دې سټیج او په دې حجره کې او په دې ټیم که تاسو ته یادي دې اسد کیسر صاحب تاسو سره وعده کړې وه او هغه وعده یې الحمدلله نن یې تاسو سره ګیس په شکل کې وښوده هغه یې برابر کړه. زه دا وایم چې الله دې دوی له ژوند ورکړي الله دې دوی له عمر ورکړي او الله دې دوی په دې خوشحاله کې ډېره مهرباني والسلام. تھینک یو. کردار خلک ناست دي. زه به جیاد محمد خان ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپل کلي چې څومره مسایل دي څومره ستونزې دي په هغې باندې سپاسنامه دې مشرانو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول زه د خپل ډېر دروند خوږ مشر سپیکر قومي اسمبلی اسد کیسر صاحب او خوش آمدید وایم. نن زما ورونو زه تاسو ته دوه خبرې کوم سیوا نه کوم. دا پوسټر یې مونږ لګولی وې NA18 او PK 44 پې مونږ لیکلي وو دا د هغې ریکارډ دی ځکه دا نن مونږ دلته لګولي دي. مونږ دا وایو چې کوم قوم خپل حالت تر هغه پورې نه بدلوي الله تعالی د هغوی حالت تر هغه پورې نه بدلوي چې څو پورې هغوی خپل حالت په خپله بدل نه کړي. تاسو ته مونږ دا خواست کړی په هر کلي کې مونږ دا خواست کړی چې تاسو دې خپل رور له ووټ ورکوئ دې تاسو کامیاب کوي. نو صرف ستاسو دا یو خدمت دی چې تاسو دله دا ووټ ورکوئ دې کامیاب کوي. بیا 15 کاله تاسو مزې کوئ چې دې به تاسو له څه کوئ انشاءالله تعالی ستاسو هغه ووټ ستاسو هغه چې کوم چینج راوستو هغه راغلی دی هغه ستاسو ورور چې تاسو سره به هر وخت دلته ناست وو هغه اوس د قومي اسمبلی سپیکر دی زموږ نه دی او تاسو نه دی نه غټ سړی دی نه نواب دی زما ستا په شان یو عام کس دی محنت یې کړی دی هغه ځوان نر ځوان تاسو اسمبلی ته ورسو اوس د هغې ثمرات د ګیس په شکل کې د بجلو په شکل کې او د نور کارونو په شکل کې تاسو وینئ. وخت ډېر شارټ دی ډېرې خبرې کوم خو صرف سپاسنامه سپیکر صاحب ته پیش کوم او دې سره چې نن دا ګیس کم راغلی دی خو بیا یو بل ځوان چې سپیکر قومي اسمبلي نن سبا د هغه کوارډینیټر دی عرفان خان هغه سپیکر صاحب سره شو د دې ډېر د غاړې نه هغه سپیکر صاحب له مشورې ورکړه د خپلو هغه دغه یې پرېښودو او هغه کار چې کوم دی وشو نو زه عرفان خان ته برپور الفاظو کې چې دی خراج تحسین پیش کوم. سپیکر صاحب ګیس خو راغی چا به وایي دی کې ګیس شته او نشته نن انشاءالله تعالی خبره پوره شوه. سپیکر صاحب ستاسو د راتګ ډېره مننه تاسو چې کومې وعدې کړې وې په هغې کې غټه وعده د ګیس وه هغه نن پوره شوه. ډېره زیاته مننه کوو د جیاد محمد استاد عطاالله خان صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو سره په لنډ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی ډېره مهرباني ستاسو د ټولو او خاص کر د کډي د ځوانانو د کډي د لوی تنظیم او د دې کډي څومره عوام څومره بغیر د دې لحاظه چې دوی د کومې پارټۍ سره تعلق ساتي خو چونکې د دې کډي د ترقۍ خبره وه نو ټول وروڼه ټول عزیزان دلته کې راجمع دي او موږ د دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوو ډېر زیات خوشحاله یو دوی چې په کومه جذبه راغلي. عزیزانو
کډې زمونږ خپل کلی دی زمونږ د کلي نه بیل کتان نه دی الحمدلله کم ځای کې هم چې څومره کارونه کېږي زمونږ په حلقه کې زمونږ په علاقه کې زمونږ په ضلع کې نو ټولو کې ایکول یو شان د ترقۍ سفر او د ترقۍ آغاز شوی دی او ډېر په تیزۍ سره په مخ کې روان دی د ګیس خبره چې به کله هم راغله نو خلکو به وایي دا ټوکې دي او دا ډرامې دي تر اوسه پورې دا خلک دا تپوسونه کوي چې دا ګیس به راشي او که به رانشي خو نن چې دا کبه واده سپیکر صاحب په دې اجره کې د خلکو سره د ځانو سره کړې وه د کلي سره یې کړې وه الحمدلله هغه الله پاک په خپل فضل سره پوره کړه او داسې چې کمې وعدې هم شوي دي نو یو واده هم بې ځایه نه ده شوې په دروغه نه ده شوې او ټولې وعدې څومره چې شوي وي هغه رښتیا شوي او هغه نن په میدان باندې موجود دي نو زه د سپیکر صاحب هم ډېر شکرګزار یم د دې خپل ملګرو د دې خپل ټیم ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی ورځې ته او شپې ته نه دي کتلي او هغوی همیشه د دې کلي او د دې علاقې د سوکالۍ او د خوشحالۍ دپاره منډې وهلي او ولاړ دي او ډېر په ایماندارۍ او په فراخدلۍ سره ولاړ دي الحمدلله موږ ته په خپلو ملګرو باندې فخر دی او د دې خپلې علاقې په ملګرو باندې موږ ډېر فخر او ولاړ دی انشاءالله وخت کوتاه دی زه ستاسو یو ځل بیا د زړه د کومې شکرګزار یم چې موږ له دومره عزت راکړو دومره په درناوي راغلی دومره په ګڼ تعداد کې راغلی او ودرېدی او په دې خپل ترقۍ باندې په حقیقي معنو کې خوشحالي وکړه موږ سره زموږ MPA صاحب عقیب الله خان صاحب ناست دی هغوی ته به دغه شعر وایم چې یو بېنومه انتظار دی او ښه ډېر دی را په سر د ستورو شمار دی او ښه ډېر دی ښه په ډېرو دعاګانو به رغېږم راته کړی چې ازار دی او ښه ډېر دی ستاسو په دروند استقبال کې عقیب الله خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرانو ټایم شارټ دی زه ستاسو د سپیکر صاحب په منځ کې ډېر حایل کېدل نه غواړم زه دا غواړم چې سپیکر صاحب خبرې وکړي خو یو خبره کوم چې شکر الحمدلله د الیکشن نه پس زه په دې خپل ټول زما د شورا کونسلې وي زه په هغې باندې ګرځېدلی یم او ما د هلته کې د خلکو نه ډیمانډز اخیستو ډیمانډز چې بھائی تاسو خو ما له ووټ راکړو شکر الحمدلله ما الیکشن وګټو تاسو اوس ما نه څه غواړئ چې تاسو به څه وکړم زه تقریبا پنجشیر ته لاړم مانیرۍ ته لاړم صوابۍ ته لاړم سلیم خان ته لاړم موږ ټول د یو ځولۍ د یو علاقې خلک موږ د یو بل نه پټ نه یو شکر الحمدلله ووټ یې وګورئ چې کومې وعدې کوم ډیمانډ موږ له خلکو هلته کې راکړو په هغې باندې کار روان دی که هغه د وعدونو په مخ کې دی تاسو ورشئ اسلام خان ته د پټ پټ کولو کار په هغې کې روان دی دغسې په مانیرۍ کې دغسې په پنجبیر کې دغسې په اسلام خان کې بقایا چې په حقیقت باندې خبره وکړه د وعدونو خبره وکړه زموږ دغه ګلو ډېرې د کلاکمناټ روان دی دا 7 کیلومتر 3 کیلومتر خبره وکړه دا 7 کیلومتر روډ دی د هغې ټینډر شوی شکر الحمدلله ټینډر شوی پای کار روان دی انشاءالله په دې به کار کېږي د ټولو ډېره زیاته شکریه کوم ادا کوم ستاسو ټولو ډېره مهرباني ډېره شکریه السلام علیکم تاسو په دروند استقبال کې سپیکر صاحب تاسو ته مخامخ کېږي ټول هرکلی وکوئ ودرېږئ زما د کډي کلي انتهایی خوږو درنو مشرانو عزیزانو مشرانو زما د پارټۍ د تنظیم عہدیداران ټول چې څومره دلته ناست دی زه ستاسو په دې استقبال باندې ستاسو په دې خوشحالۍ باندې او ستاسو په عزت باندې زه د یو کس شکریه ادا کوم ډېره مننه ډېره شکریه آباد اوسئ ښاد اوسئ او شاد اوسئ نن چې سپتمبر دی دا هغه ورځ ده چې په کومه ورځ باندې زموږ بهادر افواج یو تاریخي داسې کردار ادا کړی چې په دنیا کې خپله لوحه ملوا کړې ده او انډیا چې کوم ناپاک عزایم وو هغه ناپاک عزایم په ځمکه کې ملاو کړي
زمون شکر الحمدلله غیور پوٹ دے غیور قوم دے سوک چی زمونگا دیز بکتا زمون دے خارتا پا بد نظر گوری نغی دی زمون 1965 اغایات پر مخدکی دی زمون طول قوم یو او پا بہادرائی سرا پا جورت سرا پا امت سرا پا نتور باندے دی انڈیا عمل چیل پس پاکڑے وا ننن منگا خپل پوٹتا او خپل آغا شہدان تخراج تحصیل پیش کرو جب پا دیرت باندے غیر بہادرائی مڑانے کڑوی دویمه خبره دا ده چې استاد سره د خپل کلي د کل د ادارې خبرې کوي الله تعالی رحم وکړو مشران تاسو دې نه مخکې وټونه ورکړي دي بله خلک وایي سملو ته لېږلی دی خو خدای پاک دې پرې ستاسو بورډ کې برکت دا واچو چې تېر ځل زه صوبایي اسمبلۍ سپیکر جوړ شوم او دې پرې د قومي اسمبلۍ سپیکر جوړ شوم ستاسو کلي لا هغه وخت کې ما په تېر دور کې دلته های سیکنډري سکول جوړ کړی دی دلته پرایمري سکولونه جوړ کړي دي دلته ټیوبویلې کړي دي دلته لارې کوڅې ور داسې جوړې کړي دي چې موټروې چې پرې راتلم وته ماشاءالله زبردست لارې کوڅې جوړې دي او د ټول نه لوی کار چې ستاسو کوم نو زما چې کوم سکیم روانو د هغې لومبۍ ابتدا هغه ما د کډي کړي دا تاسو نه وکړه دې نه پس به شروع کېږي نور کله به کېږي خو لومبۍ تاسو سره ما خپله پښتو کړه الله تعالی شکر الحمدلله د تاسو سره شروع کړه دویمه خبر دا دا تاسو چې کوم مطالبې نوې وکړې فیډر نو بلکل انشاءالله تعالی که خدای ته منظور فیډر آلریډي موږ پروسس کړی دی او ستاسو د کلي له به موږ ځان له فیډر ورسره د زیدیس ایریا سره ګډېده او دا به تاسو له موږ نه چې فیډر درکوو چې کم از کم تاسو وولټیج ته مسله حل شي تاسو چې کوم د ګیس دپاره کومه مطالبه وکړه نو 3 کیلومیټر ګیس تاسو لپاره موږ نورو منظور کړی 3 کیلومیټر دا تاسو ریمیننګ ایریا تاسو د خبر وکړه د روډ خبر وکړه د دې روډ تاسو خبر وکړه دا روډ لپاره څو پیسې وکړي 5 کروڑ پیسې لپاره موږ یې کړي او انشاءالله دا ورته ښکلی مزدار روډ جوړ ده تاسو چې کوم مطالبه کوم روډ د مخکې کړی ده انشاءالله تاسو مطالبه وکړه د کندې پخوالي زه به انشاءالله تعالی چې دی نو هغې دپاره ټول دغه چې کوم دی د اسټیمیټ اکسل به درولېږم د دې اسټیمیټ به جوړ کړي انشاءالله په دې خپل ټرینور کې به اقدام کوو دا نه چې ګورما نه که تاسو بیا سباله وایي چې را کار خو ونه شه ټایم لګي حکومتي کاري سرکار کاري خو انشاءالله تعالی خپل ټرینور کې به کوو درته که خدای ته منظور انشاءالله تعالی څلورم خبره تاسو وکړه د ټرانسفارمرو موږ بدله ټرانسفارمر ډېر ورکړي دي خو بهرحال ټرانسفارمر عطاالله خان دلته ماته ولاړ دی تاسو سروې به وکړي تاسو ته که څلور ټرانسفارمر لګي که پنځه لګي که شپږ ټرانسفارمر درته لګي چې څومره ستاسو ضرورت مطابق انشاءالله هغه ټرانسفارمر سوال دا دی چې د ټول نه لویه خبر دا ده چې دا صوابۍ دا همیشه محرومه پاتې شوی دا د ګیس چې ستاسو کوم کار روان دی ټول دا چې زموږ په ټول ان ای کې دا د 1.40 کروڑ روپو کار روان راتلونکي زموږ ابتدا په ټاکړه کې ده بیا کلابټ کې ده بیا چېرې بامخیلو کې بیا پرسې مرغوز په اخره کې کوم انشاءالله په دې بل را کې به کوم دا به هغې کې کوم دا ټول کلو کې ابتداګانې روان دي ګیس انشاءالله تعالی او نوې سکیم به منظور کړو د ګیس چې چېرته ګیس علاقه په دې سکیم کې نه وه نو د 1.70 کروڑ روپو نوې سکیم به منظور کړو نو کور کور ته به ګیس رسي انشاءالله تعالی کور کور ته به ګیس رسي او د دې چې دی که نه کور کور ته به انشاءالله ګیس رسي څوک به ګیس ته چې هغه محرومېږي نه انشاءالله تعالی ستاسو کار چې دی که نه دا 6 کروڑ 75 لاکھ روپۍ دی دا چې کوم اوس شو او دا نور چې ضرورت راځي به تاسو ته انشاءالله دې کې دا کوو اوس بله مسله دلته راغلې د بجلۍ ډېره زیاته څه کال هم تکلیف و
د دې لپاره پرمننټ حل به وباسو تاسو په یو خبر ځان پوه کړئ بجلی چې دلته کوم بنیادي مسله ده موږ ته بجلی راځي د برهان نه واته ځي او د وانه بیا دفاع راځي دا دومره غټ لاین دی چې په دې باندې بجلی راځي نو هغه په لاره کې ډراپ شي بیا چې کوم لاین راغلی دا کمزوره دی نو موږ خو یو دا چې دغه لاین چینج کوو دا نوی کوو دویم چې زمونږ کومه ګریډ سټیشنو کې ټرانسفارمرې دي پاور ټرانسفارمر د هغې نه دا بجلي راځي بیا هغې کې موږ ټرانسفارمرې غټو او د مردان نه هم بجلي ورکوو خو دا به هم پرمننټ حل نه دی دا صرف 3 کاله باندې باندې ګزاره کېږي پرمننټ حل څه دی پرمننټ حل دا دی چې موږ ورته یو سکیم منظور کړی دی د هغې سیکشن 4 هم شوی دی د هغې لپاره پیسې هم ریلیز شوي دي په کونډه کې هغې لپاره ځمکه موږ اخیستې ده 220 KVA ګریډ سټیشن 220 KVA کم دی کم چې برهان کې ګریډ سټیشن دی چې راتلونکي 60-70 سال نه به رسوا هغوی سړي ته د بجلۍ د وولټیک مسله نه انشاءالله تعالی دا موږ مین ګریډ سټیشن جوړو او دې سره به وړې ګریډ سټیشن باجا کې یو کرنل شیر کې او یو لاهور کې مزید ګریډ سټیشن ورته جوړو دا وړې ګریډ سټیشن دا چې اوس کوم دي څنګه چې دا وړې دلته په صوبۍ کې دي او په یو ځای کې بل ځای کې دا وړې دي نو دې سره به دا وشي چې پرمننټ به د صوابۍ د خلکو د بجلۍ مسله حل شي درېمه خبره د سکول ایجوکیشن حوالې سره تاسو کلي کې خو ماشاءالله موږ بل سکولونه هغه وکړو یونیورسټي مو ورته جوړه کړه چې نه کو شکر الحمدلله دو درې زره بچي پکې سبق وایي هغې لپاره بلډینګ فاینل شکل کې کمپلیشن ته روان دي هغې سره مو کامرس کالج جوړ کړه د جینکو هغې کې بل جینکو کالج جوړ کړه پوره ایجوکیشن وړاور کې سټي مو جوړه کړه او دلته چې کوم صوابۍ یونیورسټي وال هغې لپاره مو نورې 30 کروڑ روپۍ منظور کړې هاسپټلونو لپاره هغې لپاره مو منظوري وکړه هغې باندې چې هغه په پروسس کړی د موټروی نه ګدون سټیټ ته د موټروی نه ګدون سټیټ ته چې دی نو روډ ورکوو بل چې هغه زمونږ د ګدون د کوم انډسټریز دي چې دا موږ سیپیک سره ډایرکټ کو سیپیک د روډ سره برابر شي دلته روزګار پیدا شي دا صرف دا نه ده د توربېلې چې کومه لاین راغلی روډ د هغې ټینډر مو وکړو دا هم زموږ دا خلک دا ټوپۍ دا خلک په دې باندې دي که نه د غازي باندې دي هر روډ ورته چې موږ خپل کلاو جوړ کړو ټیکنیکل کالجونه مو جوړ کړه روډونه چې تاسو وګورئ د دې نه مخکې دا روډونه کتلي تاسو اوس دا روډونه وګورئ او دا به امپروو کوو انشاءالله تعالی 100 کیلومیټر روډ افتتاح دغه مو کړې ده په دې کال کې د اریګیشن کې موږ په څه کال په وفاق نه ما 70 کروڑ روپۍ منظور کړي دي او دا 1 روپۍ بل سکیم زموږ په پایپ لاین کې دی او 1.5 روپۍ موږ دا منظوري کړې ده دا د صوبایي حکومت نه دا صوبایي بایپاس پکې روان دی پروټیکشن وال پکې روان دي تاسو پلونه یاد کړئ 15 انشاءالله چې 74 پلونو ضرورت دی موږ ته به راکړئ ویکسن ته ورکړو پلونه ورته جوړ کړو انشاءالله تعالی د زمیندار لپاره چې دی که نه ما دې ته ویلي چې تاسو کومه علاقه هغه د اوبو نه محرومه ده هغې لپاره موږ سره ټیوبویلې شته د اګریکلچر ټیوبویلې د اریګیشن ټیوبویلې هغه خلک په خپلو کې اګریمنټ کوي چې یو بل اوبه ورکوي یو بل ته مسلې نه کوي هغې یو 1000 دومره غټې غټې ټیوبویلې تاسو پسې کړي دي علاقه کې تاسو یې کړي دي په ګاړ کې په دې ټول روډ باندې شته چې کومه علاقې د اوبو نه محرومه دي هغې ته به اوبه ورکوو انشاءالله د تماکو بار ته پته لګېدلي چې په لومړي ځل باندې د 300 نه 300 چې کوم ټیکس لګېدلی او د هغې نه هغه 300 نه موږ ټیکس راوړو 10 روپۍ ته د 300 نه 10 روپۍ ته موږ هغه ټیکس راوړو 300 نه د هغې په وجه تاسو به کتلي چې څوک د ټوبیکو سره چا تعلق دی هغې ته پته لګېدي چې سره څومره فایده شوې ده زه اوس تلم هلته شوي دا یو غم شو هغه اسمت الله خان MPA وفا زموږ دلته MPA او د MP دغه دواله زه تللی وم نو هلته خلک ما پسې حجره کې راپاڅېدل دعاګانې کول چې دا تا مونږ ډېر لوی دغه نه خلاص کړي ضرورت زه دا کار چې کوم دا زه په شوق باندې کوم دا زه په یو کمیټمنټ باندې کوم دا زه په یو ډیډیکیشن په یو ډیووشن باندې کوم دا زما یو مقصد دی چې زما خلکو ته سهولت ملاو شي 12 های سیکنډري سکولونه مو جوړ کړو 4 ډیګري کالجونه مو جوړ کړو 2 یونیورسټي مو جوړ کړه میډیکل کالج مو جوړ کړو د جنکو یونیورسټي مو جوړ کړه ټیکنیکل کالج مو جوړ کړو کامرس کالج مو جوړ کړی تاسو وایئ چې کوم څه کمه راغلی دا په لومړي ځل باندې ځکه چې خدای پاک موږ له عزت راکړی دی او په لومړي ځل صحابه ته عزت ملاو شوی په لومړي ځل تاسو خو مشران یې تاسو خو دا ټول څه وینئ
ټول به په بل ته زنده‌باد مرده‌باد وي او اوس خپل ځان ته زنده‌باد وایي زه اوس تاسو نه یم زه اوس تاسو نه یم زه ستاسو ورور یم ستاسو عزیز یم ستاسو کشر یم او ستاسو مشر یم